الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. ډیرو قدرمنو مشرانو مستمعینو مشاهدینو او د پیغام ټي وي مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې درس موضوع او عنوان دی السنن فی الصلاة، چې په لمانځه کې څه داسې سنت دي چې د هغې عمل کول او په هغې باندې چلیدل دا زمونږ او ستاسو دپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. او دا سنت په لمانځه کې دوه قسمه دي. یو هغه سنت دي چې هغې ته سنت قولي وایي، د قول سره تعلق لري، وینا سره تعلق لري، چې یو د هغې نه هغه دعاء الاستفتاح دی. دعاء الاستفتاح هغه دا دی چې کله ته په مانځه کې تکبیر تحریمه هغه ته ووایې، نو ته به وایې سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دا هم په حدیث کې شته، او دا هم په حدیث کې شته چې اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. دام په صحیح حدیث کې دي. دام ویلی شي، او دام ویلی شي په یو حدیث کې چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. دام په یو حدیث کې راځي، او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې دغه نه منقول دی. دویم هغه دی تعاوذ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د هغې مختلفې صیغې دي. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. دا ټولې صیغې هغه صحیح دي. دریم بسم الله الرحمن الرحیم ویل، دام سنت دی. او بیا په مانځه کې چې کله امام وي ولضالین ووایي، ورپسې آمین. امام به یم وایي، مقتدي به یم وایي، او که منفرد وي هغه به یم وایي. د امین په باره کې لږ وضاحت کول هغه ضروري دي، ځکه بعضې خلک چې کله په مانځه کې آمین هغه ووایي نو بده ګڼي، او حال دا چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مستقل سنتو څخه یو سنت دی. حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن، کله به فاتحه ولوسته په لمانځه کې، نو رفع صوته، آواز به اوچت که، وقال آمین، او بیا به آمین ویلې. او آمین دا په جهرم سنت دی او په پټم سنت دی.
که چا په پټه ویلې سنت ادا کړه، که چا په جهره ویلې سنت ادا کړه، نو په دې به څوک شر نه کوي، نفرت به نه کوي، یو بل سره به جګړې نه کوي او یو بل سره به په دې باندې دشمني نه کوي. بلکې که چا په جهر وویلې نو په حدیث عمل وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رفع صوته، آواز یې پې اوچت کړی، په جهر یې ویلی. بل حدیث دی د بخاري د مسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وایي اذا امن الامام فامنو، کله چې فاتحه امام ووایي آمین وویلې نو تاسې هم آمین ووایئ. فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکه، که د یو چا آمین د ملائکه او د امین سره یو ځای شو، موافق شو، غفر له ما تقدم من ذنبه، په دې سره الله سبحانه وتعالی ګناهونه یې معافوي، ګناهونه ورته معافېږي. دا عمل به ته معمولي نه ګڼې. ولا تحقرن من المعروف شیئا. بل په سنت کې د امین جهر کول، په زوره ویل، دا هم یو سنت دی، ځکه نور احادیث په دې باب شته. پیغمبر علیه السلام وایي اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین، تاسې هم آمین ووایئ، ځکه فإن من وافق تأمینه تأمین الملائکه، په یو روایت کې راځي فإن وافق قوله قول الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مخکني ورستني ګناهونه معافېږي. لا تحقرن من المعروف شیئا. امین ته به داسې په سپکه نه ګورئ. د دې وجې نه صحابه کرامو به دا امین دومره وایي په زور ویلې، په دې مسجد کې به یو زج آواز وشو، لکه په مسجد حرام کې چې کله امام فاتحه خلاصه کړي یو آمین په زوره وویل شي. اکثره هیوادونو کې، عربي هیوادونو کې چې کله لمونځ کیږي امام فاتحه خلاص کړي نو امین هغه په جهر وایي. اوس هم په دې بعضې مساجدو کې په دې عمل شروع دی. البته په دې به شر نه جوړی. زمونږ یو مولوي صاحب خبره کوله، یو امین بالجهر دی، یو امین بالشر دی. د شر په نیت به امین نه وایي چې ته شر جوړ کړي، په دې نیت به یې کوي چې دا د محمد رسول الله سنت دی او دا د هغه نه ثابت دي او په دې کې ماته ګناهونه معافېږي. د دې وجې نه بعضې خلک چې د امین خلاف کوي، وایي د یهودو باندې یو څو خبرې ډېرې بدې لګېدې، یو سلام اچول او بل آمین په جهر سره ویل. او الله دې معافي وکړي، نن د هغه خویونه بعضې مسلمانانو ته منتقل شوي. او بل په سنت کې د سنتو نه هغه دا دی چې کله فاتحه خلاصه کړي نو هغه نه وروسته ما تیسر من القرآن، څه د قرآن کریم آیتونه تلاوت کړي، څه صورت مختصر او یا متول، هغه په لمانځه کې سنت دی. او بل دا جهر د امام دپاره جهري مونځ او د امام دپاره په خفیه مونځو کې خفي قرات دام سنت دی. او بل وروسته د سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد، بعضې داسې دعاګانې هغه هم سنت دی، لکه حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أنت أحق ما تعبد، او داسې اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا دعاګانې په دې قومه کې دا ویلم سنت دي. او بل چې په رکوع کې یو ځل فرض سبحان ربي الاعلی او د هغې نه زیات 2 ځلې 3 ځلې 5 ځلې 7 ځلې 9 ځلې د دې ویلم دا سنت دي. او بل مخکې تیر شو چې رب اغفر لي رب اغفر لي 2 کرته، دا هم سنت دی په مابین د 2 سجدو کې. او رب اغفر لي وارحمني
وعافني وارزقني واهدني واجبرني وارفعني دغه ویل او دا دعا کولم سنت دي. او بل دا چې هغه دعاګانې قبل السلام چې هغه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربي إني ظلمت نفسا ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم يا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا دغ الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. دام سنت دي على قول الجمهور. بل په لمانځه کې سنت هغه سننې فعلي دي چې د فعل سره تعلق لري چې هغه اوچتول د رفع الیدینو دي د تکبیر احرام سره. هغه یو خو خپله د تکبیر احرام تحریمه دا خو فرض یو د لاسونه ورسره اوچتول دا سنت دي مستقل چې دې ته موږ او تاسو رفع الیدین وایو. د دواړو لاسونه اوچتول په لمانځه کې په درې ځایونو کې دا سنت دي چې کله تکبیر تحریمه الله اکبر وای او بل چې رکوع ته ځي او بل چې د رکوع نه بیرته پاسیږي نو دا سنت دي او بل چې د دویم رکعت نه بره پاسیږي په دې وخت کې هم رفع الیدین دا سنت دي. دلیل د حدیث ابن عمر رضی الله عنه ما دی چې فرمایلی دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرفع یدیه حظو منکبیه. حظو برابری د اوږو ته وایي. اذا افتتح الصلاه چې کله به مونځ شروع کوو تکبیر تحریمه به ویلي و اذا کبر للرکوع چې کله به رکوع ته کوزیده و اذا رفع رأسه من الرکوع او کله چې د رکوع نه به سر اوچتاو. په یو روایت کې دا دي څلورم ځای چې اذا قام من الرکعتین رفع یدیه چې د دویم رکعت نه به راوچت شو دقه وخت کې به هم رفع الیدین کولو. د بخاري حدیث دی. بل حدیث د مالک من الحویرث هغه هم دلیل دی په دې حدیث د رفع الیدینو چې کان اذا کبر رفع یدیه تکبیر به وویلې لاسونه به اوچت کړه حتی یحاذي بهما اذنیه تر وګونو پورې. تر دې ځای هم سنت دی د ولي برابري او تر دې وګونو برابري پورې دا دواړه سنت دي. و اذا رفع یدیه حتى يحاذي بهما اذنیه و اذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده. نو دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په صحیح طریقې په صحیح حدیث دا سنت دي. رفع الیدین سنت، آمین بالجهر سنت. او بل سنت وضع الیمین علی الشمال علی الصدر حال القیام. چې کله ته لمونځ کې د قیام په وخت کې ښی لاس په ګس لاس علی الکفین هم راغلی علی الرسغین هم راغلی دا دواړه سنت دي خو علی الصدر په سینه باندې. په بعضې روایت کې تحت الصدر هم راغلی عند الصدر دا دواړه سنت دي. دلیل حدیث د وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه هغه وایي صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم فوضع یده الیمنى علی اليسرى علی صدره. ښی لاس په چپ لاس په سینه باندې. دا د ابن خزیمه صحیح حدیث دی. بلوغ المرام هم راوړی. نو د دې وجې نه په دې باب په لسګونو احادیث دي صحیح صریح مضبوط چې په سینه باندې لاس ایښوستل یا عند الصدر دا د الله د نبي نه ثابت دي او صحابه کرامو هم ثابت دي، تابعینو هم ثابت دي، اتباع تابعینو هم ثابت دي. اما لاندې له نامونه چې حدیث د علي رضی الله عنه دی
په هغه باندې علماو جرح کړی هغه حدیث هغه ضعیفه دی. بل دا چې دا لاسونه که په سینه باندې نیسي دا ګوتې به داسې پراخې وي، جختیې به یې نه، دې ته وایي تفرقة الاصابع. تر دې چې په تشهد کې کینې نو دا لاسونه د ګوتو به داسې نورماله نه به جختیې نه به ډېرې پلنې، داسې کلاوې به هغه ږدي. او بل نظر کول په حالت د قیام کې، رکوع کې، تشهد کې، هغه ځای د سجدې کې، په دې باندې علماو تقریبا فرمایلی دي 10 صحابهونه احادیثونه په دې باب زیات دي چې په لمانځه کې به د سجدې ځای ته په ټولو حالاتو کې هغه ګوري، دا سنت دي. او بله خبره هغه دا ده چې افتراش په سجدتینو کې په حالت د ناسته کې دا سنت دی. په تشهد اول کې چې ښی خپه به ودرې او ګسه خپه به سملې، په اول تشهد کې دا سنت دی. او بل سنت هغه ته سنت تورک وایي، دا په دویم رکعت کې، په څلور رکعتي په دویم تشهد کې، او په درې رکعتي په دریم آخري تشهد کې دې ته وایي تورک. د هغې بیا 2 طریقې دي، هغه دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي. او بیا په حالت د تشهد کې دا ګوته اوچتول او داسې دا سبابه ګوته دې ته وایي او دې ته وسطا وایي او دې ته ابهام وایي. نو دا به داسې یو هیئت جوړ کړي او د اول سر نه التحیات لله د دې نه به هم داسې اوچته نیسي او بیا په دې کې خوځول داسې دام شته یحرکها. او دا ګوته په داسې حالت کې لکه بعضې علماو لیکي فقها چې ته به یې اوچتې په اشهد ان لا اله الا الله، په نفي کې به اوچتې، په اثبات کې به یې کوزیې. په دې باندې څه حدیث صریح او صحیح حدیث نشته. صحیح حدیث دا دی چې د تشهد د سر نه به دا 3 ګوتې را جمع کړي او داسې 51 حلقه غوندې به جوړه کړي او همداسې پرېښودلی شي تر اخره پورې، او یا خوځول. دا دواړه طریقې حتی مولا علی قاري الحنفي هغه هم دا ذکر کړي او دا سنت دي. او بیا په داسې وخت کې چې یو سړی لمونځ کوي نو په لمانځه کې د فرایضو سره سره د واجباتو سره سره که هغه داخلي فرایض وي، خارجي فرایض وي چې هغې ته شروط او ارکان وایي، او بیا واجبات دي، او بیا دغه سنن دي چې دا سنت قولیم دي، فعلیم دي، او دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه ثابت دي. نو دا په لمانځه کې د دې ادا کول، د دې کول سبب د اجر د ثواب، او تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلو کما رأیتمونی اصلی. داسې لمونځ کوئ لکه چې ما ګورئ دغسې لمونځ کوئ. د دې وجې نه که یو سړی هغه راولګېږي او د تکبیر تحریمه نه تر سلامه پورې په صحیح طریقې مونځ کوي چې کوم مونځ د الله نبي کړی و، صحابه کرامو کړی و، په دې کې خشوع، خضوع، ارکان او رکوع، سجده دا ټول په صحیح طریقې ادا کړي، نو دغه مونځ مطلوب دی. او ډېر داسې خلک دي فرایض ورته یاد وي، سنن ورته یاد وي، ارکان واجبات ورته یاد وي، لیکن عمل نه پرې کوي، نو هغه بس لمونځ وي. نو د دې وجې نه یو عالم په دې باب کتاب لیکلی الصلاة الخاشعه، د خشوع علی المنځ. او دغه یو لمونځ هغه موږ ته پاتې دی په دې عبادت کې چې په دې کې هم سړی مداهنت وکړي، سستي وکړي، نو دا به زمونږ څه د کامیابۍ هغه سبب شي. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام مونځ هغه په اطمینان کو، په سکون کو، قومه، جلسه، رکوع، سجده
دا ټول به هغه صحیح ادا کوله. بل په مانځه کې سنت هغه دا دی چې سړی په دې مانځه کې تسبیحات چې وایي هغه مختلف تسبیحات ویلی شي. یوازې دا نه چې سبحان ربی العظیم زده کړي یا سبحان ربی الاعلی په سجده کې زده کړي دا وایي، بلکې په رکوع کې دا هم ویلی شي چې رکع لک سمعي و بصري و فؤادي فتبارک الله احسن الخالقین، یا په سجده کې اللهم لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت اللهم سجد لك سمعي وبصري وفؤادي فتبارك الله أحسن الخالقين، يا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، يا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. دا ټول دعاګانې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. نو باید دا په دې مانځه کې، په دې رکوع کې، په دې سجده کې، تر دې یو حدیث کې راځي چې ته په لمانځه کې د رکوع په حالت کې یا د سجدې په حالت کې قرآن کریم به نه وایې، تلاوت نه منع راغلی. اما هغه دعاګانې علی سبیل الدعا چې په قرآن کریم کې دي یا په هغه انبیاو ویلي دي په قرآن کې ثابت دي، هغه په اعتبار د دعاګانو سره ته په رکوع کې هم ویلی شي، په سجده کې هم ویلی شي. حدیث پاک کې راځي اقرب ما یکون العبد عند ربه، الله ته ډېر نږدې هغه حالت د منځګزار دی چې وهو ساجد، چې دی د سجدې په حالت کې. نو د سجدې په حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ښې طولاني دعاګانې غواړئ، او د رکوع په حالت کې عظیمو په تعظیم سره د الله سبحانه وتعالی تعظیم کوئ او دعاګانې غواړئ. الله جل شانه دې موږ او تاسو کړي ګناهونه معاف کړي، او آخره خاتمه دې الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسو هغه نصیب کړي په دې کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نورم په الله سبحانه وتعالی سپارم تر بلې حلقې پورې. فی امان الله، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.